پاکستانی انجینر دې راسي دلته په کابل کې کار وکړي، زه خو ستونزه نه ورسره لرم. افغانان دې لاړ شي په پېښور کې، د پنجاب کې دې کار وکړي، د پنجاب کارخانې دې راوړي دلته دې په کابل کې کار وکړي، د سره څوک ستونزه لري. اما داسې خو نه کېږي چې ورور هم راته وایي، دوست هم راته وایي د انګورو وخت کې هم لار بند دی، د مڼو په وخت کې هم بند دی، د رومیانو په وخت کې هم بند دی. او همیش دغه ولې په سرلی دی د افغان مهاجرینو ته نه یې له هېواده ووځه، هلته سخت ژمی را روان ده او هر کال ته همدغه د سپتمبر او نومبر میاشت کې افغان مهاجرین رابړی تر څو له ملل متحد نه پیسې واخلي. په سرلی د هود په میاشت کې افغان مهاجرینو ته وایي لاړ شه، اوس د بامیانو مهاجر له هغه جې نه څنګه راسي، د کابل څنګه راسي، د پکتیا د خوست او د غزني څنګه راسي، خو یخ ده که نه، ته خو یې وژلو ته رالیږې. خو په سرلی دغه پالیسي هغه که په سرلی دوی نه کوي، دوی پوهېږي که په سرلی مې غړپ ورکړه ټول رانه ځي. دغه وخت کې دا خبره کوي چې هلته مشکلات